د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستۍ غونډه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان لا هم له مشکلاتو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی. د دغو ستونزو د هواري لپاره د نړیوالې ټولنې دوامداره همکاري اړینه ده دی هم ولیدي. د غونډې په وخت د ښځو او د جنکو د حقونو موضوع هم د بحث لاندې راغلې وه. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړې دی چې میلیونه افغانې جنکۍ لا هم رسمي زده کړې نه لري. همدارنګه د افغانستان اقتصادي وضعیت او د خلکو ژوند د مشکل سره مخ دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان د ثبات او سیمه ییز امنیت ترمنځ اړیکې هم مهمې بللې دي. غونډې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د ماموریت په دوام او تمدید هم ټینګار کړی دی. ستړي مشه عزت رحمان بندریام دا سپړنه ده. نن په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو، خو لومړی د همکار روح الله منیازي رپورټ. ټوله کیسه له دغه ځایه شروع کیږي. هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف غړي د ښځو په نیولو لاس پورې کوي او لسګونه ښځې د حجاب نه لرلو په تور نیسي. د طالبانو دغه کار په وړاندې ځایي خلک غوسه کیږي. په همدې لړ کې نن د هرات ښار جبرائیل سیمه کې یو شمېر اوسیدونکو دغه ولایت کې د ښځو نیولو په ضد اعتراض لپاره سړکونو ته راووتل. طالبانو د دغه اعتراض مخنیوي لپاره د اعتراض کوونکو ځپلو ته مخه کړه. ځایي خلک وایي چې طالبانو د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره په خلکو ډزې کړي دي. په تصویرونو کې لیدل کېږي چې یو شمېر اعتراض کوونکي ژوبل دي او په سړک هم وینه لیدل کېږي. د معلوماتو له مخې د طالبانو په ډزو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. هرات کې د ښځو نیونه په کور دننه او بهر له سختو نیوکو سره مخ شوي دي. په همدې حال کې تېره ورځ ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه ناسته کې افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو ناسته کې یادونه وشوه چې د طالبانو له لورې د ښځو پر کار، تعلیم او ټولنیز ژوند بندیزونه د نړیوالې اندېښنې سبب شوي دي. د ناسته کې د چین استازي وویل چې طالبان باید له 6م ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ناسته کې یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې له ځپونکو تګلارو لاس واخلي او د ښځو پر وړاندې د لګېدلي بندیزونه ژر تر ژره له منځه یوسي. د بشري حقونو ترڅنګ د نجونو زده کړې، پراخې اقتصادي ننګونې، د کډوالو بیرته ستنېدل، وسلوالې ډلې او د افغانستان راتلونکی نور هغه موضوعات چې د ملګرو ملتونو ناسته کې پرې اندېښنه وښودل شوه. خو به کتل شي چې دغو غوښتنو، نیوکو او اندېښنو ته طالبان کوم ځواب ورکوي. روح الله منیازي، لندن. یو وار بیا سړي مشه مهم موضوع ده او په دې د مېلمنو سره بحث کوو. زموږ سره ملګري کېږي پخوانی افغانه سفیره شینکۍ کړوخیل، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر خلیل صافی او د نړیوالو چارو شنونکی جهانګیر خټک. درې واړو محترمو مېلمنو ته پخیر راغلاست. سړي مشه ډېره مننه. په دې پروګرام کې به موږ کوشش کوو چې د امنیت په موضوع باندې چې د پاکستان او هندوستان د مشرانو ترمنځ د پرون په ملګرو ملتونو کې کم جنجال کې د افغانستان میدان جنگ لیدل کېده د دواړو په دې به بحث وکړو. د ښځو د جنکو تعلیم او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د اوچا یا یوناما نمائندګۍ باندې زه بلکې د هرات موضوع زم په رپورټ کې خودل شو له هغه ځای شروع کوم. په دې پرونی غونډه کې شینکۍ کړوخیل بیبي ملګرو ملتونو یو شمېر امنیتي شورا هیوادونو خپل ملګرو ملتونو یو ډېر غټه فکرمندي ښودلې ده. اتفاقا هم پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځانګړی رپورټ هم چاپ شوی دی او پای کې د ښځو د ظالم د حقونو باندې ډېر فکرمندي ښودلې ده. دا زموږ په رپورټ کې ښودل کېدل
چې د هرات په جبرائیل خاریه کې د خزو باندې جبر کیږي نیول کیږي دا چې معلومه ده هرات جبرائیل خار ته اسرائیل یا اسرائیل علیه السلام راکوشي بي دا سره وادي تاسو معلومات تر لاسه کړي دي ولې طالبان په خزو د خپل خوخي ژوند تیرولو ته نه پرېږدي او د تاسو خبرګون سره دی په خو تاسو مو ته ګوره سلامونه او درناوی تاسو ته محترم مېلمنو ته او د دې پروګرام لیدونکو او اوریدونکو ته معلوم ده پرونی وضعیت چې په ښځو باندې راوستل شو او په دې معنی چې ګویا هغوی هغه مطلوب حجاب چې په طالبانو د خوښې و هغه دوی نه و اغوستی په دې شکل توجیه کړل چې معلوم ده اول خو مهم هم دا ده چې حجاب او د ستر عورت ترمنځ باید توپیر قایل شي په اسلام کې ستر عورت راغله هغه ځایونه چې باید مېرمنې په ځینې شرایطو کې هغه په اسلام پټ وساتي ځکه چې د دوی د خوښې حجاب هغه افغاني برقه ده چې هغه اصلا افغانستان پورې مربوط نه ده خو په افغانانو باندې تحمیل شوی یا چادر نماز په نوم باندې یو لوی اوږد ټیکری ده چې ورته تاسو باید ماسک هم وتړئ الان چې په ټولو مذاهبو کې د مخ پټېدل نه دي راغلي مخ عورت نه دی لاسونه عورت نه دي او همدارنګه په اسلام کې هیڅ د حجاب دا رقم یو ځانګړی حجاب نه د تعریف شوی چې د اسلام لپاره مطلوب دی او ښځې دغه رنګ یا په دغه شکل باندې واغوندي حضرت پیغمبر په ټولو فتوحاتو کې هیڅ کلم د خلکو په لباس باندې نیوکه نه ده کړې بلکې دا هم روایت شوی چې حضرت پیغمبر هغه مېرمنې چې د حج مراسمو ته تللي او نقاب یې وهلی او لاسونه یې پټ کړي یعنې دستکشې اغوستې وي ورته وایي چې مخونه مملوس کړي او لاسونه شاید هدف به همدا و چې په راتلونکي کې د دین یو غلطه استفاده ونه شي او دا په امت باندې دا تحمیل نه شي یعنی زه فکر کوم چې د طالبانو کوم غلط برداشت یا نادرست برداشت یا اعتکاف په هغه روایتو کړل باندې چې ځینې کسانو په ځینې مذاهبو کې ډېر په افراطي شکل دې ته اشاره کړې او دوی کوشش هم کوي چې هغه په افغان ولس باندې تحمیل کړي الان چې افغان ښځه همیشه محجبه وه او پرون چې ګرفتاره شوي دي هم محجبه وي چې زه فکر کوم چې دا یو غلط برداشت له اسلام او دوم دا چې له خپل قدرت نه غلطه ګټه اخیستل او د کورنۍ پر د چا مور د چا خور د چا مېرمن په دې باندې حمله کول لاس نیول په موټر کې اچول زه فکر کوم چې دا یو تېروتنه او یو اشتباه وکړه چې هم اسلام لپاره یو ظلم یا جفا چې په دې شکل معرفي کوي افغانان ته او نړۍ ته او همدارنګه د خپل حاکمیت لپاره هم دوی صدمه رسوي مننه راسره اوسئ نورې پوښتنې به هم درنه لرم د په دې موضوع نور بحث هم کوو محترم خلیل صافی صاحب ډېره مهرباني چې موږ سره ملګري شوي یې پرون په ملګرو ملتونو کې په دې ډېرو موضوعاتو ترڅنګ دا موضوع ډېره مهمه وه د ښځو سره چلن ناوړه په هغو باندې جبر کول ملګرو ملتونو ځانګړي اساس ځانګړي رپورټ کې خو دوه غټ موضوعات چې دي په هغې کې په دې باندې وکړه چې جزایي قانون د ښځو په ضد او د حجاب مقررات چې دي په دې باندې هم په دغه ورځ باندې په هرات کې د ښځو خلاف یو قسم عملیات کېدل په سړک باندې وهل کېدې نیول کېدې او ظلم زیاتې ورسره کېده دا په دې ورځ د طالبانو دا چلن څه پیغام ورکول غواړي دنیا ته تاسو څه فکر کوئ بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته درنو مېلمنو محترم اوریدونکو ته طالبانو د ملګرو ملتونو سره د مذاکراتو په جریان کې هغه هیئت چې د ملګرو ملتونو نه د مرستیالې د بشر په حقوقو په څانګه کې د هغې د مرستیالې د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ کې راغلی و دوحې ته یعنې د طالبانو د واک ته د رسېدو تر مخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي یوناما رئیس او د بشر د حقوقو مشره هم په مجلسونو کې موجوده وه د طالبانو هیئت د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ باندې په هغه وخت کې په مذاکراتو کې چې خپله هم موجود وم دوی په دې توګه د ښځو حقوق تعریفول چې ښځې کولی شي چې په ټولو لوړو تحصیلاتو د دکتورا پورې دوی لاسرسی ولري تجارت وکړي په سیاست کې برخه واخلي د پارلمان عضویت ترلاسه کړي او د حجاب په اړه باندې دوی ویل چې لکه څنګه چې هغه لیکلو خیر صاحب تشریح کړه چون طالبان حنفي فقه ته پابند دي او په افغانستان کې حنفي فقه مروجه او تنفیذ ده نو د حنفي فقه له مخې دوی ویل چې د مېرمنو مخ چې دی لاسونه تر مړوند پورې او پښې تر د بچکیو پورې دا چې دا په حجاب کې نه راځي
ښځه کولی شي چې یا ته صدر اعظم اوسیږي، د پارلمان رئیس اوسیږي، وزیر اوسیږي، فقط امامت کبرا یا د ولسمشرۍ یا د دوی په اصطلاح د امیر المؤمنین نشي کېدی، په مسجد کې د نارینه امامت نشي کولی. او چون د ښځو عاطفه او ترحم زیات دی، نو په دې خاطر باندې ښځه کولی شي چې د سترې محکمې رئیس اوسي، قاضي اوسي، خو یوازې په دوی په حدود او قصاصو کې چون د دوی عاطفه زیاته د دوی حکم نشي کولی. نو اوس چې ګورو په عمل کې تیرو 15 کالو راهیسې دا هر څه زمونږ میلمه فکر کوم کیمرا لګو خوځیدا بیا براشي زمونږ سره براشي کیمرا خوځیدلې د خیر د مشکل نشته دی او مونږه په ممکنه توګه د هغونه زما کو پښتنه دا و چې و طالبانو خو په مذاکراتو کې دغه شان ویلي و تر څو پورې صاحب سبرازي خټک سپ د نور موضوعات چې دی په دې ورستو خبره کوو. د ملګرو ملتونو د یو شمېر هیوادونو چین هم پکې شامل وو، برتانیا هم پکې شامل وو، فرانس هم پکې شامل وو او دغلته د اوچا او د یوناما نمائندګي وو. د ټولو تمرکز چې دی په یو شمېر موضوعات ترڅنګ غټه موضوع چې د خزو سره طالبانو ځانګړی چلن وو، دا د جزایي قانون په موضوع باندې فکرمندۍ خودل کېده. دا فکرمندۍ په ملګرو ملتونو کې خودل کېدو معنی څه ده؟ دوی کوم فشار ورچوي په طالبانو کنه دا کوم مقصد عملی د دې کوم څه ترلاسه کېدی شي د دې نه دوی باندې غونډه کوي هر څلور میاشتې دا خبره کوي. نو دې مقصد څه وي چې دې باندې یوازې فکرمندۍ ښایي که نه دې نه شاته پرته څه کوټلي ګامونه هم اخیستل امکان لري؟ ډېره مننه منیري صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته او کتونکو ته ډېر سلامونه. بېشک چې دا غونډه کېږي، ریپورټ راځي او تقریبا هر درو څلورو میاشتو کې ملګرو ملتونو امنیتي شورا کېني او هغه هلته کې د افغانستان چې کوم را روان کړکېچ دی، هلته چې کوم بشري حقوقو حال دی، چې کوم د بشري مرستو حال دی، په هغه باندې ریپورټ راځي او ما په خیال هر ځل پکې څه ډرامایي خبر نه او نه د په نتیجه کې څه لوی ګام اخیستل کېږي. خو دې په نتیجه کې دوه کارونه ضرور کېږي. یو دا چې نړۍ افغانستان هیر کړي، یعنی ګوري عراق، ایران، امریکا، اسرائیل دای په منځ کې جګړې او جنگ او هغه د وجه نه افغانستان خلکو هیر کړی دی. نو یو خدا چې دې غونډه کې نړۍ ته یو ځل بیا یادګیرنه ورکړل شي چې دلته یو هیواد داسې هم شته دی چې کم یو مشکل وخت نه تېرېږي. هغلته کې یو داسې حکومت دی چې کم په نړۍ کې ما سوای د روس نه یو هیواد هم نه مني او په هغلته کې داسې حاکمان دي چې چا په خلاف خلک اوس احتجاجونه کوي او په هغه باندې هر قسم ته تورونه لګي. نو چې کم تاسو کا یو ورستو سو ریپورټونو جاج واخلي نو تاسو ته به همیشه دا یو درې څلور شیزونه به همیشه ښکاري. یو دا چې بشري حقوقو چې کم دی هغونه سرغړونه چې کم دی هغه بار کېږي لګیا دی، بشري حقوقو حالات ټیک نه دي. دویم په افغانستان خاوره ترخګرو موجودګي دا هر ځل د دې خبره کېږي، دې پرې هم وشوله. دریم د افغانانو ستونزې، یعنی هغه عام افغان چې هغه ښځه وي، سړی وي، ماشوم وي، ځوان وي، بوډا وي، هغه چې کم یو مشکل وخت نه تېرېږي. هلته کې د خوراک کموالی، هغلته کې غربت، هغلته کې د بنیادي انساني ضرورتو کموالی، دا هغه شیزونه دي چې هغه په ګوته کېږي. او بیا دا هم منل کېږي چې نړۍ هر څه وایي خو په دې باندې څه کولی نه شي ما سوای د یو خبرې نه چې طالبانو ته نه په ملګرو ملتونو کې مستقل چوکۍ ورکړل کېږي، نه هغوی څوک مني، خو ورسره یو شیز باندې ټینګار کېږي. او تاسو ګورئ په دې ریپورټ کې او دلته چې کومه غونډه وشوله هغلته کې هم په دې باندې کافي ټینګار وشول. هغه دا چې طالبانو سره انګیجمنټ پکار دی، یعنی هغوی سره قطع تعلق ځکه ټیک نه دی چې دا خبره یوازې د افغان طالبانو نه ده، دا خبره د عام افغان ده. هغه افغان چې کم د مرستو ته اړتیا لري، هغه افغان چې کم د وخت یو مشکل وخت ته تېرېږي، په خصوصي توګه ښځې، جنکۍ، یعنی تاسو وګورئ چې پوره یو جنریشن، یعنی تاسو دا 5م کال دی چې شپږم نه پس ماشومان سکول ته نشي تللی. نو تاسو وګورئ چې تقریبا د هر یو کلاس چې کم دی بنیادي توګه باندې هغه یو جنریشن دی او هغه چې کم دی هغه په تعلیم کې وروسته پاتې شولو. سموده اول د ملګرو ملتونو یو ریپورټ راغلی و چې کم کې دا وینا وه چې چونکې
طالبانو په حکومت کې راتو نه پس په افغانستان کې د ښځو چې کم کردار دی په حکومت کې په ټولنه کې هغه دومره کم کړل ها شوی دی چې د افغانستان اقتصاد ته هر کال $1 ارب نقصان کیږي لګیا دی او دا زه زوړ خبر یادوم تقریبا 1 کال اوس خو نورم زیات شوی دی سمه نو ده. یقینا چې دا ټول خبرې ډېرې مهمې دي خټک صاحب زه دغه نورو موضوعاتو باندې بار بحث کوم. صابر صاحب تاسو موږ سره بیا ملګري شوي وای څه تکنیکي ستونزه وه تاسو په لوټه تاسو خبره کوله چې د په نړیوالو سره د غونډو په مهال دا خبره کړې وه چې د حنفي مسلک تر مخه مذهب تر مخه دوی کولی شي چې ښځه هم په واک مهم څوکۍ مو یاد کړل چې په هغې واک ته تر رسیدی شي یا منصب اخیستی شي خو په عملي بڼه ولې نه ښکاري دوی وایي داسې نړیو ته او کوي نه او پرون هم ما څنګه چې کړوخیل بیبي نه پوښتنه وکړله چې په جبرائیل ښار کې لکه اسرائیل چې راکوز شوي وي یا اسرائیل اسلام راغلی وي یعنی ظلم جبر لیدل کېده په دغه ورځ باندې لیدل کېده په کوم ورځ چې نړۍ دی نه غوښتنه کوله چې مهرباني وکړئ ګزاره وکړئ او ظلم زیاتۍ بند کړئ نو دوی وایي یو شان او په عمل کې بل شان لیدل کېږي تاسو په دې کله فکر کړی دی ستاسو انسټیټیوټ چې داسې ولې دي یا تضاد ولې دی د مذاکراتو په جریان کې یعنی د 2010 کال نه وروسته بیا چې طالبان واک ته رسیده او خصوصا د امریکا سره چې دوی د 2020 کال توافقنامه فروری 2020 توافقنامه لاسلیک کوله په دغه محل کې مختلفو تحقیقاتي ادارو او افغانانو د اندېښنه څرګندوله چې ګواکې طالبان د سیاسي مذاکراتو نه د خپل سیاسي مشروعیت لپاره کار اخلي او مذاکرات د یو حربي په توګه سیاسي واک ته د رسیدو لپاره استعمالوي. طالبانو په وار باندې په مذاکراتو کې د خبرې راډولې نو اوس یوازې د ښځو حقوق او د تر ټولو ستره اساسي موضوع د ښځو ونډه په د ښځو ازادي اجتماعي ازادي سیاسي ازادي خصوصا د تعلیم او تحصیل د حق نه محرومیدل د حجاب موضوع خو د دې ترڅنګ طالبان چې کوم تعهدات کړیو هغه یو هم دوی عملي نه کړو چې په هغه کې سیاسي مشارکت او د یو قانونمند نظام تنفیذ په افغانستان کې او دوی ویل چې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې داسې یو شرعي نظام نه پراخ بنسټه شرعي نظام نافذېږي چې د هر افغان وګړي سیاسي او مدني حقوق په هغه کې تامین شوي او تضمین شوي اوسي. متاسفانه هر څه برعکس روان دي. افغانان له خپلو سیاسي او مدني حقوقو نه محروم شوي دي نه یوازې زنانه بلکې نارینه هم سیاسي مشارکت وجود نه لري. نو دا هر څه چې دي طالبانو فقط واک ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو نه استفاده وکړه متاسفانه او هر څه د ولس د خوښې د شرعي کوم احکام چې د شریعت دي د هغوی په خلاف باندې روان دي. افغانستان یو اساسي قانون نه لري متاسفانه یو مشروعي نظام نه لري چې نه داخلي مشروعیت لري د خلکو ملاتړ او نه هم بهرني یا نړیوال مشروعیت لري. ها په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. زه شینکبي بي تاسو له راځم پرون خو یو زما لپاره لږ د خبريال په توګه زه لږ فکرمند کړم د پاکستاني چارواکو هندي چارواکو چې کوم طریقه و رویه و د یو بل سره داسې معلومېده چې د افغانستان د بېوسو بېوزلو بیچارهګانو افغانانو لپاره رابلل شوې غونډه کې به نړیوال په دې باندې یو تعهد وکړي یو نړیواله همکارۍ لپاره به یو زمینه مساعده شي. هغه ټوله میډیا چې د هغې ته یې پام و چې هند څومره ظلم کوي پاکستان څومره ظلم کوي او داسې معلومېده چې دغه دواړه طاقتورو هیوادونو د دې غریب هیواد نه میدان جنگ جوړ کړی وي. که تاسو وګورئ پرون څومره غټ غټ ټکي وو. مثال په توګه دې باندې بعض تفصیلي ونه شو چې په تېرو د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگ په وخت د پاکستان او طالبان ترمنځ د انخته په وخت 300 ملکی وګړي وژل شوي دي. داعش خراسان ډله اوس هم هلته موجود ده. قسم ملا یعقوب وایي چې مسکو کې دا دعوه کړې ونشته دی ملګري ملتونو وشته دی 223 د درو وهلو پیښې په تېرو 2 میاشتو کې ثبت شوي دي. د مۍ د لومړۍ نیټې نه ونیسه تر اپریل 13 وبخښئ د فروری د لومړۍ نیټې نه ونیسه تر اپریل 13 پورې 223 پیښې ثبت شوي دي. پر ماشومانو نږدې 300 جدي سرغړونې شوي دي چې پکې اویو نه زیاتې ماشومان جنکۍ شامل دي. وجنې خپل سره نیونې او شکنجې دوام لري. د حجاب مقررات سخت شوي دي. جایزه قانون د ښځو پر ضد تاوتریخوالی مشروع کوي. پر رسنیو دوامداره بندیزونه موجود دي. بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی او تر ټولو خطرناک ترین شی چې کوم شوی دی هغه دا دی
چې په روان کال کې یوازې 14 سلنه بودیجه چې کوم افغانستان ته باید ورکړی شوی وي په نړیوال ډګر باندې د همکاریو 1.9 بلینه یا میلیارډ 1.7 بلین ډالر چې ورکول کېده پکې یوازې 220 میلیونه ډالر افغانستان ته ورسېدلي دي نور څه نشته تاجکستان لګیا دی په زور باندې افغانان چې د کډوال چې دی وباسي دا ټول خبرې نن د نړۍ پام ورته نشته دی او د پاکستان او د هندستان ترمنځ چې کوم جنجال په غي باس کېده دا د هندستان پاکستان تاسو خو سفیر پاتې شوی په نړیوال ډګر باندې موږ پوه کوي په دا قسم ځایونو کې د یو بل خلاف دا سټیج استعمالول غواړي کوم چې د افغانستان لپاره جوړ شوی دی دا د افغانانو دوستان دي دواړه ګوري د امنیت شورا غونډه وی یا عمومي جلسه د سازمان ملل یا نور بین المللي پلیټفارمونه چې وی ملکونه همیشه د خپل دریځ نه دفاع کوي یا توجیه کوي او د خپل ګټو لپاره دوی مسایل راپورته کوي چې پرون ناسه کې هم متاسف کتلې وی روسي خپل خبره کوله چین خپل خبره کوله انګلستان خپل وکړل ان هر ملک د هر ملک لپاره خپل اندېښنې په یو شکل هغه اظهار کړي د افغانستان لغمه څوک نه دی مړ دلته تاسو ګورئ د غرب او د شرق د منطقي او د غربیانو ترمنځ هم یو نوع رقابت روان ده روسیا وایي چې د ینما ماموریت نه باید غربیان استفاده ونه کړي ګورئ هیڅ لپاره افغانستان مهمه نه ده دوی خپل مغه اندېښنې لري یا خپل رقابتونه لري یا خپل غواړي چې یو بل محدوده کې په دغه مسایل باندې نو اسیا هغه بیوسه ملکونه لکه افغانستان چې په کومه جغرافیه کې واقع ده له دې څخه استفاده کوي او هند او پاکستان خو همیشه د خپل ګټو لپاره تاسو ګورئ چې پاکستان تور لګوي چې ګویا دلته مثلا تورستي ګروپونه د تورستي ګروپونه د 15 کال کې دومره پیاوړی سول دا نوی جوړ سو ستاره امنیت خرابې خدای ته په ملک جوړ شوی او کنن افغانستان ته راغلي خو د ستاره خاور نه راغلي دي اما چې افغانستان واقعا یو رسمي نماینده نه لري چې ټول اسناد په مغه قوت باندې باندې ټول سره شریک کړي چې دا مغه فابریکې چې پاکستان جوړ کړي د افراطیت د خبرولو لپاره مغه کې د افغانستان خاور نن کاروي خو تازه 15 کال خو مخکې هم دغه د ناتو ملکونه هم فزیکی حضور په افغانستان کې درلوده په شمول د امریکا نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې د لپاره چې د افغانستان یو رسمي نماینده چې ټول اسناد ته لاسرسي ولري او په مغه قوت یالته استفاده وکړي هغه لاسنه لري او تاسو وکړئ چې بیا هم د اسلامي مسل مطرح کوي چې په مسل د روژې میاسه کې تاسو بمبارد کړئ د خلک او مسلې تاسو خپل ناکام یاست دغه لپاره د یو بل ماتول د یو بل محکومول مهمه دي افغانستان ته مهمه نه ده مالدار که افغانستان واقعا انزوا ته لکه ستللی لاړ شي یا فراموش شي نو بیا هم د نیابتي جګړې لپاره به یو مسؤل ځای چې دوی خپل رقابتونه مخته بیا یو قرباني به افغانان کوي محترم صاحب صاحب تاسو موږ په ولې شي د هند د پاکستان د دریځ څومره قوي دی چې په پاکستان وای پرون هم ډیر په تفصیل سره ویل چې په افغانستان کې وسلوال دي دوه ټکی یادول فتنه الخوارج یعنی ټي ټي پی ته وایي فتنه الهندستان او په دې باندې هند غوته نیو چې هغه د افغانستان خاور د وخت لګیا دی د یو مورچې په توګه د یو سنگر په توګه د پاکستان خلاف کاروي او ټي ټي پی ملګرتیا چې د وسط تحریک طالبان افغانستان کوي او دا جنجال جوړ شوی د هند نه دی هند په لمس باندې د ارسه کوي افغانستان کې د ملګرو ملتونو هم دا ریپورت نه دی رد کړی د شپږ زر درجات مستوال هغه یادای د پاکستان دا فریاد په ملګرو ملتونو کې کېدو نور تاسو فکر کوئ په افغانستان بوس فشار سي واقعي تر هغه یا تر هغه ډول د مخنیوي لپاره ابو نوري صاحب موږ تاسو دغه سیمې اوسیدونکو موږ تاسو په دې حقایقو خپويګو د پیل نه د ټي ټي پی ایجاد یا تشکیل دغه د وخت شو دا ابتکار هغه د 1990 میلادي په منځ کې چې د مولانا صوفي محمد په مشرۍ باندې په سوات او باجوړو په دغه سیمو کې د تحریک نفاذ شریعت محمدي په نامه باندې یو تحریک پیل شو بل اخره د پاکستان حکومت هغه سره هوکړه ته ورسېدو په هغه سیمو کې نسبی شرعي نظام نافذ شو بیا د امریکا په افغانستان حمله وکړه او صوفي محمد او ډلې په خپل د 10,000 کسانو سره ایسای ولېګل افغانستان او بیا دا غي نورسته په 2000 کې ټي ټي پی ایسای جوړ کړو په خپل جنرال شجاع پاشا د جوړ کړو د ټي ټي پی او د مشرف په وخت کې او بیا کله چې په دې باندې په 2014 کال کې دوی نظامی عملیات شروع کړو دوی تیتو پرک شو سي د پاکستان مختلفو سیمو ته لاړل مشرانی او جنگجویان د افغانستان سیمو ته دوی ولېګل
په افغانستان کې دوی موجود وو. دا د طالبانو نه پخوا موږ تاسو ولیدل چې مولانا فضل الله د دوی مشر په کونړ کې ووژل شو. نور مشران هم مولانا فقیر محمد په افغانستان کې دستګیر شوی د جمهوریت نظام په وخت کې چې حکومت غوښته د افغانستان د مولا برادر اخوند سره تبادله کړي، خو پاکستان بیا دا تبادله ونه منله. د ټي ټي پی موضوع چې دا تړلې د ټي ټي پی خو د القاعده حضور د القاعده مشران په کوم ځای کې په پاکستان کې اسامه بن لادن په پټاباد کې ونه وژل شو. ایمن ظواهري 20 کاله په پاکستان کې چې کله بیا افغانستان ته دوی رااله پاکستان هغه راولېږو، هغه بیا بیرته سیاسي تاوی معلومات هم ورکړو په هغوی ووتو. اوس ستونزه اصلي دا ده چې موضوع اصلي ټي ټي پی نه ده، اصلي موضوع داعش ده. داعش خراسان د جمهوریت نظام د سقوط نه د یوې میاشتې مخکې د دوی مشرتابه او د دوی د کمانډ او کنټرول سنټرونه چې د لشکر طیبه او جماعت الدعوه د پاکستان د دوی په همکاري باندې پاکستان ته منتقل شو. 2.5 جنگجویان د دوی چې د سقوط په ورځ 15 د اگست خو ملګری شو دا هم پاکستان ته راغلی. اجازه راکړئ. داعش په افغانستان کې موجودیت لري، خو موجودیت د دوی کمرنګ دی او کم حملات چې په مسکو، ایران او په نورو ځایونو کې تنظیم شوي دا ثابته شوي دغه هیوادونو استخبارات او علمي تحقیقات او نړیوالو ادارو ثابته کړي چې دا د پاکستان نه تنظیم شوي دي او طالبان دا ادعا لري او دا تر ډیره حده حقیقت لري. موږ هم په دې باندې څېړنې کړي چې د طالبان د داعش خراسان مراکز د هغوی د تمویل سرچینې او د هغوی مشرتابه په پاکستان کې ده او دوی د ایسای سره اړیکې لري. نو دا یو اساسي وجه ده چې طالبان نه غواړي چې ټي ټي پی کنټرول کی. ټي ټي پی خو په پاکستان کې د دوی اکثریت موجود دی. د دوی خو پاکستان په خپل یو حمله کې هم نه د ټي ټي پی مشرانو وژل، د طالبانو په واکمنۍ کې نه د دوی کوم مرکز وژل، ټول بې ګناه خلک دوی وژل، شهیدان کړل. نو اصلي ستونزه دغه د تر څو چې د داعش خراسان موضوع حل نشي، ټي ټي پی موضوع نه حل کی. یو دغه یو ډیره پیچلې موضوع ده. دا یو لویه لوبه ده چې پاکستان روانه کړې ده او لکه مخکې چې دوی به د نړۍ سره دوه ګونو لوبې کوي، اوس هم هغه دوه ګونې او درې ګونې لوبې کوي. نړۍ په دوی باندې نور اعتبار نه کوي او د روسانو، چینایانو، ایرانیانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو کومه د ښکیلتیا زیاته او د طالبانو سره تعامل چې دی، دوی په دې حقیقت پوهېږي چې دغه لوبه کې پاکستان دخیل دی او هغوی د پاکستان نه ورخوا نور لاسونه هم په دې کې دخیل بولي. خو مرکزیت د دوی دا ثابته ده ټولې نړۍ ته او د دوی دغه استخباراتي ادارو ته او تحقیقاتي نړیوالو معتبرو ادارو ته چې دغه د دوی مرکز چې دی اوس په پاکستان کې دی. په افغانستان کې دوی حضور لري، خدا په افغانستان کې نه په دوه هیوادونو کې. دلچسپ ټکی صاحب سے یو ډیر دلچسپ ټکی مې ویلو زه غواړم په دې لګ ځان په کم زما لپاره او د نور اوریدونکو لپاره او د خبرونو لپاره به هم په دې باندې ممکنه توګه ځان په ول ضروري وي. زه به خټک صاحب طرف لږ سات وروسته لاړ شم. یو خو تاسو ول چې ترهګر یو سوال په پاکستان کې، البته په پاکستان کې په 13 میاشت کې د مې په میاشت کې 128 شاملو کې نږدې 900 کسان وژل شوي دي چې د نیم نه زیات پکې امنیتي عسکر وو. عام خلکو شپږ پکې ځانمرګي بریدونه شوي دي. نن سهار هم شپږ امنیتي عسکر، څلور عام کسان پرون نابرد په سواد کې وژل شوي دي. طالبانو ذمہواري هغه سیدا خو په پاکستان کې کېدونکي پیښې. تاسو یو ټکی وویل تر څو پورې د داعش مسله نه وي حل شوې، د ټي ټي پی مسله نشي حل کېدی. څه معنا څنګه؟ تاسو ته حقایق من حیث یو شنونکي او بیطرفه د سولې د فعال چې د امنیت او سولې سره یو له بل سره تړلي دي. زما دغه مسلک هم دی په دې او موږ د نظام په صاحب صاحب زه د نظام په وو زما بل پښتنه په دې خاطر و چې نور وضاحت راته وکړي. ټي ټي پی د ټي ټي پی خو د 100,000 نه پاکستان دا خو غلطه ده چې د 6,000 غړي لري، 100,000 جنگیالي لري او د دوی اکثره برخه چې دا په پاکستان کې ده. په افغانستان کې هغه پاکستانیان دي چې دوی په ټي ټي پی باندې متهم کړي او هغه د دوی د عملیاتو د وجې نه چې دوی د ټي ټي پی په نامه باندې د ترهګرۍ سره د جګړې په نامه باندې 2014 کې او 2019 کې او بیا تر اوسه پورې دوی وخت په وخت عملیات کوي او دغه خلک دغه د پښتنو سیمې یا قبایلی سیمې چې موږ تاسو ورته ویل یا فاټا د دوی په اصطلاح باندې دای تصرف کړی یا قبضه کړلی. په دغه خلک مهاجر شوي دي، افغانستان ته راغلي دي. یو تعداد خلک دغه مهاجرین دي چې د پاکستان د فوج د ظلمونو نه راغلي دي. په دې کې ټي ټي پی نشته دی. ټي ټي پی ته په خپل په قبایلی سیمو کې په د پښتنو په سیمو کې ته دوی د کراچۍ او لاهور پورې غځېدلي دي. نو عملیات ټي ټي پی کوي په پاکستان کې، خو په پاکستان کې کوي. دا نو څنګه پاکستان د طالبانو دا موقف خو زمون خو ستونزې طالبانو سره په خپل ځای دي. خو دا خو موږ تاسو په یو چې ازغن کاروم تاسو تیر کړی دی، فوج څومره تاسو غوښتلی دی
ټکنالوژي تاسو څومره غښتلې ده نو څنګه د افغانستان نه ترهګرځي او د ډیورن فرضي کرښه کراس کوي او بیا د پیښور ته او د پنډۍ او اسلام آباد او ډیر اسماعیل خان پورې رسیږي او بیا بیرته راځي دا خو عجیبه خبره ده او ته طالب ته وایي چې سمه ته ده. دومره پرمختللو وسایلو او استخباراتو باندې بل زما هدف د دې نه و چې دغه طالبان او ما یوازې طالبان ونه ویل چې د نړۍ اکثره هیوادونه باندې او د سیمې لوی هیوادونه په دې پوهیږي چې د داعش خراسان مرکزیت قومنده او رهبری په پاکستان کې د پاکستان دوی تمویلي یا دوی تجهیز کوي او دوی د طالبانو په خلاف د یو حربي په توګه استعمالي نو ټي ټي پی چون د طالبانو د مشرتابه سره بیعت لري د طالبانو برخه ده طالبان دوی ته نه په دې فشار نه راوړي اوس د داعش بیا خراسان درته راګرځم. حل شي نو کله اجازه کله چې داعش خراسان موضوع پاکستان حل کړي نو بیا ممکن ده چې طالبان فشار راوړي په ټي ټي پی باندې د ټي ټي پی موضوع د حل لپاره بیا چانس شته دا یو شرط کې دی شي دا یو شرط کې دی چې بیا تر اګرزم صاحب خټک صاحب هم داسې وایي ذبیح الله مجاهد هم داسې وایي متقی صاحب هم داسې وایي او زه چې څومره افغان دا وخت طالبان چارواکي دي غوړم چې در اصل پاکستان خپل څنګه چې پرون هندوستان هم ویلي دي د هندوستان چې کم چارواکي وو هریش پریتم مستقل چارواکي دی هغه پرون دا ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ ذمہواری پر افغانستان وراچوي ټي ټي پی هم په پاکستان کې دا وایي چې دی ازغن تار هم لري د ټیکنالوژي هم لري څنګه صاحب سي بول دی پوز هم لري او د هغه خلک د ټي ټي پی په توګه معرفي کوي کوم چې په 1900 په 2014 کې د ضرب عزم عملیاتو په وخت باندې د ګلانو کیمپ ته پکتیا ته خوست اوروختي وو او چې د هغه ځای په پاکستان حمله نه کیږي پاکستان وسوم د دوی خلاف ISIS یا داعش د حربي په توګه کاروي او دغه شان خبره ورته خبره چې دا څنګه صافي سي وکړه پرونه بلورزي پکړ کې زپلي صوبه بلوچستان کې مولانا فضل الرحمن کړي و دا غټ کې داو چې ستاسو نه په بڼو کې تاڼه ونی و ستاسو نه پوزي قلاګانی ونی وي او هغه وی جړال راځي چې کم زیدر لوګړنه موس کړه هغه ټپه زنه وایم خیر ده هغه یو ټپه مویلې و خټک سے پاکستان نو په مرګرو ملتونو کې پر ولې فریاد کوي چې افغانستان د خلاف د ترهګرۍ د مرکز په توګه کارول کیږي پرې دا چې کوم خبره وشولې ما په خیال دا ټول سنته د پرې حقیقت باندې مبني دي دا یو حقیقت دی چې پاکستان کې داعش شته دی دا یو حقیقت دی چې پاکستان کې ټي ټي پی هم شته دی دا هم یو حقیقت دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په وینا 14 مختلف قسم ته ډلې موجود دي چې کوم نړۍ ترهګري غړي چې سو پر پاکستان کې د داعش موجودګي دا یا مراکز دي نو دا خبره کې دي چې صحه پر درست هم وي دا چې زه هغه معلومات لرم چې کوم زموږ د ملګری لري چې چا ډېر په تفصیل دا خبر هم کړله خو زه دا ضرور وایم چې ګوري کم ځای نه چې لوګي کېږي الته اور وي او د نړۍ هغه هیوادونو خبر به وکړو چې کم د وخت طالبانو سره نږدې ګڼل کېږي نو په دغه وخت کې په نړۍ کې یو هیواد دی چې چا طالبانو سره ډېرې ښې او نږدې اړیکې دي هغه روس دی روس څه وایي هغه واورئ روس ته طرفه خو نه پورې دا نه ویل شولو چې د دې مراکز ټوټل پاکستان کې دي دویمه په ملګرو ملتونو کې پاکستان چې هر څه وایي پاکستان خو دریس لري هغه به همیشه وایي نو په هغه باندې کزو ډېر خبرې هم کوم هغه ته فائدہ نشته دی فائدہ د دې خبر ده چې نور څه وایي زما او تاسو وینا هم یقینا چې څه وزن لري خو دې نه زیات وزن هغه خبرې لري چې کم ځکه هغه خلک دا خبرې کوي چې چا تعلق نه د پاکستان سره دی نه د افغانستان سره دی او هغه وایي تاسو د ملګرو ملتونو کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د تقاریر خبرو کړله زه د ډېر زیات اهمیت ځکه نه ورکوم چې دا ګوري دا یو علاقائی سیاست دی تاسو ته به همیشه په دوه غونډو کې هغه علاقائی سیاست ښکاري لہذا په دې باندې خو ما په خیال دا یو بحث طلب موضوع نه ده ولې چې هندوستان نه تاسو دا ایکسپیکټ کوئ چې هغه به چېرته پاکستان په باره کې مثبت خبرو کیا پاکستان نه تاسو دا تمه لري چې پاکستان به هندوستان په باره کې نو هغه به مکه فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان او دا خبره به تاسو اوري همدغه شان د هندوستان نم خبره هغه مهمه دي چې کم څه کې په نړۍ مختلفو ځایونو کې چې کم د مختلفو طریقو سره ریسرچ کار کیږي او چې په کوم بنیاد باندې هغه ریپورتونه شایع کیږي او کم په بنیاد باندې طالبان ما سوای د روس او د
سنټرل ایشیا او سو هوادونو نه علاوه او د چې کوم عرب هوادونو دی هغه نه علاوه ډیرو زیاتو کې هیڅ کې منیم نه بلکې پرېږدیم نه. د طالبانو سلويخت لیډران نن هم د ملګرو ملتونو تور فهرست کې دي. ولې دي؟ وجه څه ده؟ آیا دا ټول ترخګر دي؟ زمانه دی خیال بیا ولې دي؟ وجه دا ده چې دې ترخګرو سره ملو دي، دوی پناه ورکړې ده. دا زه نه وایم، دا ملګرو ملتونو ریپورټونه دي. آیا په افغانستان کې یا پاکستان کې یا هندوستان کې چې څوک هم د دې مخالفت کوي یا دفاع کې خبره کوي، هغه چرته دې په جواب کې څه انډیپندنٹ انویسټیګیټیو ریپورټینګ کړی دی، چرته دا خودلی دي. دا ضرور شوی دی چې تاسو وګورئ چې سمو د اول واشنگټن پوسټ کې خبر شایع شو، انویسټیګیټیو ریپورټو. واشنگټن پوسټ پاکستاني اخبار نه دی، دا د افغانستان اخبار دی. هغه څه وینا و؟ هغه وینا دا و چې پاکستان کې چې څومره بریدونه شوي دي هغه کې اکثر وسله چې کم استعمال شوی ده هغه د امریکای و چې کم امریکای په افغانستان کې پریخه و. اوس پاکستان څه وایي؟ پاکستان دا وایي چې طالبان چې کم پاکستان باندې بریدونه کوي هغه کې هغه وسله استعماليږي چې کم امریکایانو ولته پریخه و. آیا په دې د ریسک کې څه وزن شته دی؟ او که تاسو دا کمپیر کوي په هغه بنیاد باندې چې یاره بارډر شته دی، یعنی زه دې خبره ته بالکل اتفاق کوم چې پاکستان ډیر زیات سکیورټي فیلورز دي. مولانا فضل الرحمن بالکل درسته خبره کوي چې تاسو په افغانستان باندې کا غوته او چتوي جایزه خبره هم کوي، خو ډیر خلک به په تاسو غوته ځکه او چتوي چې تاسو خپل کور محفوظ نه کړلو. نو هغه خبره کې هیڅ شک نشته دی چې هغه ټیک ده. نو خټک صاحب بل پختنه تاسو کوم خټک صاحب د دې پروګرام وخت کم پاتې دی، پرون چې کوم نور موضوعات شي هغه ته راتل غواړم، خو بل پښتون تاسو نه کوم. یو خو دا خټک صاحب تاسو ویل خو زمانه خو تاسو زیات کار کړی دی. پاکستانیانو هندوستانیانو خیر دی یو بل باندې د ګلونو پاشلي دي کله کله تاسو یاد نه دي چې په هغه 1987 واته ایم کې ډیکټیټرز یو لک چې دی هغه په جیپور کرکټ سټیډیم کې کرکټ کتل وو، دا کرکټ ډیپلوماسي بکیدا او دا یو بل ته تګ راتک کو خبر لګا یو بل قصه ده. تاسو چې اوس تاسو وایي چې پاکستان خاوره چې دا روسم ذکر مو کو نور مو مثال هم ورکړل او زه داسې نه وایم، ملګری ملتونو هم داسې وش پنځم زره وسله والا دشته دی، پاکستان هم پر یاد کوي. خو پاکستان چې د په جواب کې څه کوي، آیا دا مسله حلوي لګیا ده؟ ملګری ملتونو خو چې کم رپورټ مونږ ته لکه پرون د انټونیو ګوتریش رپورټ دی هغه خو تر اوسه پورې د یو ترهګر نوم نه دی پکې اغاسته چې په افغانستان کې د پاکستان په حملو کې وجل شوي ترهګر هغه ویلي دي عام وګړي 388 عام وګړي وجل شوي دي. په روغتون حمله شوې ده، په پوهنتون حمله شوې ده، په بازارونو حمله شوې دي. نو پاکستان د عام خلک وایي چې وجنی حالت آیا دې سره دا مسله پاکستان حلولی شي؟ بالکل نشي حلولې. زه د پالیسي سخت مخالف یم. ګونډيري صاحب دا ګوري دا پاکستان کې د توس انګريزي کوي نی جرک ریاکشن، یعنی چې ته په کور دنه ناکام شولې. ګوري دا چې کله مولانا صاحب وایي چې بنو کې درنه تانی ونیولې، نو دا خو د شرم خبره چا د پاره ده؟ دا خو د پاکستان خپل چې کم سکیورټي فورسز دی هغه د پاره ده، استخباراتي ادارو د پاره ده چې ته نور باندې ګوته او چتوي کې دي چې ته ډېره خبره جایزه هم کوي. اول خپل کور خو درست کا کنه. نو دې کې شک نشته چې پاکستان د طرفه چې کم دا بمبار شوی دی چې کم نتیجه تر اوسه پورې هیڅ هم نه ده شوی، عام خلک پکې غریبانان شهیدان شوي دي. بالکل غلطه پالیسی ده. واحد لاره چې کم دوړ هوادونو ترمنځ ده هغه دا ده چې د خبرو اترو د لاره ګوري دا پولیس پتړل شوی دي. تقریبا 8 میاشتې وشولې، کاروبار بند دی، دوړو طرف ته چې کم تاجران دی هغه تباہ شول، کاروبار تباہ شول، عام خلکو روزګار ختم شول. چې کم دوړو طرف ته خلک دی ګوري دوړو هوادونو مېز کې که حکومتونو ترمنځ اړیکې خې نه وي، دوړو هوادونو ترمنځ همیشه نه اړیکې داسې پاتې شوي دي چې یو بل ته اړتیا ضرور لري. نو هغه هر څه ټولې رابطې بند شولې. نو هغه کې بالکل پاکستان د پالیسي هیڅ فائدہ هم نشته دی او زمانه د خیال چې د په نتیجه کې به ډېر لوی بدلون هم راشي. بدلون به صرف هغه صورت کې راځي چې هغه ګامونه چې کم پاکستان طالبان نه غواړي مکه ګامونه خپل کور کې واخلي، خپل کور دې محفوظ کړي او بیا هغه څه صدفه تګلارې جوړه کړي چې کم د بارډر مینجمنت دی هغه زیات ښه وشي او الته کې ډېر کارونه کې دي شو هغه د لپاره خبره ترې پکاره.
زه په دې نور موضوعات خبره کوم خو لږ شی مخکې په اسلام آباد کې طاهر خان صاحب چې خبريال دی هغه ول چې په پاک پیښور کې چې کوم افغان کونسل جنرال دی محب الله حافظ محب الله وی چې هغه پاکستانی چې کوم ټرکونه وو په اکتوبر د میاشتې چې کوم په افغانستان کې کېل شوی وو هغه ته د بیرته تګ اجازه ورکړې ده. تاسو د تجارت خبرو کړو دا غي سره تړلې خبرې مو ویلو. زه هغه کړو خیل بیبي او صاحب صاحب نه په دې باندې نظر اخلم چې د دوی په اند باندې دا مسله د حل طرف ته تلو امکان کوي نو څنګه او بیا د اقتصاد په موضوع باندې اخر ابراهیم کې خبر کو اغلی کړو خل د پاکستان او هندستان جګړه پر نه شو اصل مرکز چې د افغانستان دی او پاکستان افغانستان باندې کوي او هندستان هم د پاکستان اوسنی طالبانو ترمنځ اوسنی جنجال څنګه ختمې دي شي تاسو کوم حل لاره دی ورکو خود غواړي چې په پاکستان کې فوج او برات د بهرني سیاست د جوړولو او د تطبیق نه لاس واخیسته زه فکر کوم چې د موضوع لپاره د حل لاره پیدا کېدای شي ځکه چې فوج خو فقط مغزور پیږي هغوی نه په انساني اړیکو باندې باور لري نه په تجارتي اړیکو باندې باور لري نه په فرهنګي اړیکو باندې باور لري دوی لګیا دي ټول ورځ که تجارت ماغه مثلا یو نظامی وسیله یا ټول جوړ کړی ده که هر مسله دوی همیشه زور نه کار نو زه فکر کوم چې د فوج ناکامي په پاکستان کې د پاکستان د خوندیتوب لپاره نه تنها چې پاکستان خوندي نه که پاکستان ته ډېرې صدمه ورسوله او پاکستان بلا په منطقه کې له نورو ننګونو سره مخ کې کاغه له هند سره د کاغه له افغانستان سره ده یوازې داسې په همدغه فوج له پښتنو سره یا د بلوچستان سره انساني برخورد ولري او د هغوی غوښتنو مشروع غوښتنو ته غوږ ونیسي لګیا دي ټول ورځ په یوه بل نه نو که دوی له دغه مسایلو او نیابتي ګروپونو له کارول نه لاس واخلي لاره پیدا شي غیر دغه نه فکر کوم خو طالب د جوړ که طالب د افغانستان تر راولېږه اوس هم لګی نه پرېږدي ولې نه پرېږدي ځکه چې شاید طالب نور ځینې غوښتنو ته غوږ نه نیسي دل پر چې طالب کنټرول کړي ټي ټي پی صرف یو بهانه ده او دوی همیشه غواړي چې افغانستان بمبارد کړي افغانستان وځپي افغانستان انزوا ته ولېږي دا ټي ټي پی صرف بهانه ده او د فوج پالیسي ده چې د منطقي او د پاکستان په ګټه ده او صاحب صاحب تاسو وختي نظر ماته یاد دی چې د داعش مستونزه چې دا کس حل شین طالبانو مستونزه حل کړي شي تاسو کوم بل د دینه پرته تاسو فکر کوئ چې وسنۍ وځه کې تاسو کوم سفارتکاری یا ډیپلوماسي کې دی شي یا کوم منځدار پیدا کړي شي دواړو ترمنځ ته تخواله کم شي ما سره چونکه وخت کمیږي زه غواړم په دې بشري مرستو باندې به اخر برخه باندې باسو کو یو دقیقه کې جواب راکول شي خو ما چې کوم یادونه وکړه د پاکستان د اوسنی د پاکستان د حکومت او د طالبانو د چارواکو یو اوسنی نظام ترمنځ د جوړجاړي یا د سولې د امکان خبره ما وکړه په دغه شرط باندې په ټوله کې تر څو چې پاکستان خپل اساسي پالیسي ته تغیر ورنکړي چې دا غوي پالیسي په څلورو ستنو ولاړه ده تل باید پاکستان کې سیاسي اقتدار د فوج په مستقیم او یا غیر مستقیم واک کې وي دوی مدد چې په افغانستان کې هغوی یو تحت الحمایه نظام غواړي لکه د جمهور کشمیر غونډه چې هغوی ورته آزاد کشمیر او دا افغانان هیڅ کله نه مني تر څو چې دوی د پالیسي ته تغیر ورنکړي زه فکر نه کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دایمي سوله او ثبات او د ورورولۍ په بنیاد باندې د متقابل احترام په بنیاد باندې تعامل وشي یا اړیکې پاتې شي هغه د تعلیم نظام وي یا آینده کې د هغې نه مخکې وروسته نور نظامونه راځي یا سیاسي مشارکت یا تغیر راځي اغلی کلو خلوی بی تاسو طرف ته بیا یو وار راګرځم د ملګرو ملتونو غونډې په ورځ باندې د انټونیو ګوتریش ځانګړی ریپورټ چې دی د کې چې کومې ډېرې غټې فکرمندۍ دي هغه د ښځو په سر کې موږ باسو کو هغې نه د نړیوالو مرستو فکرمندۍ دي افغانستان ته 1.7 بلین یا 1.7 میلیارد ډالره حاجت ته یوازې 14 سلنه ورکړی شوي دي 240 میلیونه خواوشا ورکړی شوي دي او 1.9 میلیونه کسان چې دي هغه د بشري مرستو یا د خوراکي توکو حاجت لري پرون د ملګرو ملتونو د غونډې په اخره کې چې کوم پریکړه اعلان شوی و یا خبره شوی و هغه دا و چې د نړیوالې همکارۍ په دوام باندې ټینګار کوو
نو دی غونډه کې ناس خو نړیوال هیوادونو نړیوال مشران وو نو د دې معنی څه شو چې نړیوال همکارۍ باندې باید ټینګار وکړي شي او دا مرستې وکړي شي دی ګویا د دې وروسته به کوم میټینګ کوي د هیوادونو ته وایي چې مرستې سیوا کوي یوناما چې دا خپل کار بندوي لږ موږ پوه کوي چې دی کول څه غواړي پیسې پکار دي حاجت ته 14 سلنه ورکړی شوي دي او پرون غونډه وشوه نو روس پس کېږي په افغانستان کې بشري بحران اوج ته رسېدلی و لږ ډېره زیاته ده او د فود سکیورټي مسله په افغانستان کې یا مسؤلیت غذایي موضوع ډېره جدي خواته روان ده حتی یو تقریبا تر 56 میلیونه کسان هغه صفحې ته نږدې دي چې د قحطي صفحې ته داخله شي او دا یو ستر ناورین ده او په دې کې به انسانان تلف کیږي او ډېر په آرام شکل به مري او څوک به غږ هم نه اوري نو معلوم ده چې افغانستان په بین‌المللي سطح باندې په هغه قوي لوبیګري نه ورته کېږي اسناد دنیا ته نه ارائه کېږي او افغانستان یو ډېر آسیب پذیره ملک دی نه تنها چې مثلا دومره وختونه په جګړو وځپه د طالبانو سختریزه پالیسي د لاسه زیاتره ممالک خپل هغه مرستندوی ادارې په افغانستان کې وتړلې افغانستان انزوا ته تللی اته د اقلیمي بدلون هم په افغانستان باندې ډېر یو منفي تاثیر او اغیزه کړې همدارنګه دوه ملکونه مثلا هغه مهاجرین چې هلته میشتو هغه په زور رالیږلي دي وضعیت واقعا بد رقم بحران ته تللی دی نو معلوم ده دنیا نه یوناما په قوت باندې د افغانستان لپاره په یو شدت باندې چې لابي کړې وه واقعا د اندېښنې وړ دی ځکه چې تاسو صرف مغه د 1.2 میلیونه کسانو وویلې د قحطي صفحې ته داخلېدل دا به یو زنګ خطر د نړۍ لپاره د دې کنټرول کول یا مدیریت کول به ډېر اسان سمه ده نو زما مقصد هم دا چې دا نړۍ چې دا شینکې زما مقصد دا تاسو نه وورم تاسو نه زغواړم تاسو دا خبره پوره کوي خو یو ټکی رانه وره یو بخښه وخت تر کومه دا تاسو زمونږ زړونه جاړي چې کله موږ په سودان کې په سومالیا کې په ایتھوپیا کې دا ماشومان په دې ساراګانو کې دا غوچ جیوي نو یعنی دا نړۍ دا غواړي چې دا وشي په افغانستان کې الب مرستي ورلېږي یعنی زما مطلب دا چې دا نړۍ وړاندې دا کنده پرون برتانیا فرانس شتمن ټای لګولي خلک ناس ته چې همکارۍ ته ضرورت دی ملګری ملتونه وایي دومره پیسو ته ته 1.2 بلین پکار دي او جاز مې ونلې د ټرک مې ونلې د مرسته مې ونلې د پیسې نه دی ور روانه طالبان ظلم کوي نړۍ کیسه افغانستان سره په دې باغ وختل تاسو لږ موږ سم پوه کړئ یا په دنیا کې مسله ډېر زیات دي او خصوصا د تحمیل شوی جګړې دنیا نړۍ هم لږ زره اقتصادي لحاظ ډېر ټکنۍ شوې ده او شاید د افغانستان بدیل په لومړیتوب نه لري دا مسله ده بعد وایي چې افغانستان هغه درې مملکتو سره جدي یا پابلرین ته ضرورت لري درې مملکتو کې یو افغانستان دی تاسو د څو ملکونو نومونه واخلئ که سومالیا شو که یمن شو که افغانستان واقعا په یو بد حالت کې مشکل شي دی یو افغانستان رسمي نماینده نه لري په قوت او شدت باندې چې هغه اسناد باید ارائه شي نو متاسفانه یوناما سره څوک په شکل همکاري نه کوي چې هغه واقعا ټول اسناد داسې راجمع سي تاسو په الته وړاندې سي او بل دا چې هغه څوک چې مثلا افغانان چې بیرون هم دي دوی هم مختلف درجه مختلف مسایل مطرح کوي که موږ واقعا د بشري ناورین موضوع ټول افغانان چې د باندې د اسپرا سیاسي نه مدني فعالین د ټول د موضوع جدي نیول شاید چې دنیا اندازه توجه کوي چې دا موضوع واقعا جدي ده په زمون کې د فعلی حاکمیت کوم نماینده هم نشته نو زه فکر کوم چې افغانستان هغه واقعي خیرخوا یا قوي غږ نه لري چې د افغانستان لپاره دا خبر راپورته کړي چې د دنیا توجه راوړي او هغه منفي اثرات چې لامدغه ناورین نه بد دنیا او منطقه هم متاثر کیږي په هغه باندې دنیا پوکي ځکه چې چې ولګه په افغانستان کې دوام کوي د خپل جرایم پورته ځي کېدای شي ځوانان مثلا په تروریستي ګروپونو باندونه کې شامل شي غیر قانوني مهاجرتونه شي د خپل نړۍ ننګوي نو زه فکر کوم چې یو قوي لابي نشته رسمي او غیر رسمي او یو واحد پیام نشو په زمون کې د طالبانو د سختریزه پالیسي دوی افغانستان انزوا ته بوله او دوی د رقم بهانه پیدا کوي چې مرستندوی ادارې فکر کوي چې دوی سره باید نور کومک ونشي او دوی ته غوږ نه نیسي سمه ده ډیره مهرباني صاحب سے تاسو په اند باندې
دا رپورټونه خو قوي دي مهم دي او دا په کوم تاسو په خپل د انسټیټیوټ کې شریک وای تاسو په دې پروسس او په طریقه پوهای چې دا رپورټونه څنګه تیاریږي او ضرورت هم دی خو د دې کې موږ ملګرو ملتونو نړۍ نه ګیله کوو یا ورته خواست کوو یا ورته تنقید کوو په دې پروګرامونو کې لیدل کېږي د مشرانو زورما خپل طالبانو ذمہواري سره جوړیږي په دې حالاتو کې هغه موږ هم داسې کنکریټ یا مهم قوي پلان یا کوم منصوبه وینو په افغانستان کې چې هغه د راتلونکي بشري ناورین د خوارځواکۍ او خوراکونو دوایانو د نورو ستونزو د کمولو لپاره کوم عملی ګامونه اخلي تاسو مطمئن یې؟ نه متاسفانه نه دوی هیڅ پالیسي نه لري نه طویل مدته پالیسي لري نه د لنډ مهال لپاره او نه د منځ مهال لپاره او متاسفانه هغه پروژې چې د جمهوریت نظام په وخت کې هغه منظور شوی وي د بیلګې په توګه کلو خیر صاحب چې دا ونه وکړه د اقلیم د بدلون په اړه باندې چې افغانستان د نړۍ په یو هیوادونو کې دی چې هغه د اقلیم د بدلون لامل زیات متضرر کیږي او د دریم لوی ادارو نړیوال بانک د آسیا ترقیاتي بانک او گرین کلایمټ چینج دوی په $100 میلیون پروژې منظور کړې وي د افغانستان لپاره متاسفانه طالبان ونه توانېدل چې هغه پروژې چې منظور شوې د هغې پیسې ترلاسه کړي دغه ادارو وړاندیز کړی چې دغه دوی ماده دي دغه پیسې د غیر دولتي ادارو له لارې په افغانستان کې ولګي مصرف کړي متاسفانه طالبانو دا ونه منله هغه پیسې چې د افغانستان کوم اسټ شو چې هغه څلور کسیز بورډ ته ورکړل شوی دی او په سویس کې په بانک کې خودل شوی دی چې هغه اوس په $100 میلیون نفهم کړی هغه وړاندیز کړو چې دوی ماده دي چې په اساسي مسایل چې په افغانستان کې خصوص د بیلګې په توګه د بیرته راستنه شو او مهاجرو د لپاره د وضعیت د لپاره د غوښتنې د صحت او تعلیم د لپاره او د دوی ماده چې دا مصرف کی متاسفانه طالبانو دې ته مثبت غبرګون ونه خودلو او خپل هم کوم پالیسی نه لري نړیوال مشروعیت هم نه لري چې خپل غږ پورته کی نو دا ټول دې لامل شوی چې افغانستان وخت د نور انزوا په طرف باندې زی او ډیر د دوی متضرر کی یا ولس هم په اقتصادي لحاظ باندې هم د اقلیم بدلون د وجنه هم د مهاجرینو د راستنېدو د وجنه او هم د دلایل له وجې خټک صاحب ما سره یو نیم منټ پاتې کیږي زه ور بیا تکراروم او دا د زړه کې دنه مې د ویني کرخه جوړیږي چې دا خبره تکراروم او خو زه پروګرام د کوربه پتو خپل ایموشن سي قابو ساتم اختیار هم منګه د سودان جنوبي سودان ایتوپیا کانګو چې کله ذکر کو دا ډېر دردون کې ذکر دی خدای د کلم داسې پچام رانولي څنګه چې په غوراقله دا ډېر بدر راغلی دا علتونه درې دي غټ وشکالي دا غربت د خلکو سیوا کېدل دي او وایلنس یا جګړې دي شان کم او بیش حالت په افغانستان کې دي نړۍ ولې دې ته په انتظار ده چې هغه شان حالت جوړ شي الله به د افغانانو کومک وکړي خټک صاحب دا په ملګرو ملتونو کې دا کم قسم پالیټکس دي یا کم قسم بلاکس یا پلانز دي چې هغه راشي غونډي وکړي او خبره په عمل کې نه لیدل کېږي یو منټ کې یو نیم کې جواب راکول شي زیات 2 منټ کې پورې همیشه د پاره چې کله شخړې مخې ته راځي نو هغه د پاره تاسو ته پارټنرز پکاري یعنی تاسو ته د حکومت پکار دی چې تاسو کار کول شي خبره اترې کول شي نو یو حکومت چې کم نړۍ نه مني نو هغه د وجه نه یو ډېر لوی مسله ده دویمه د افغانستان اقتصاد د نړیوال اقتصاد نه بالکل منقطع ده هغه هیڅ تعلق نشته دی هغه جوړولو د لپاره هم یو سیاسي تګلارې پکار دی یعنی افغانستان کې دنه چې سو پورې سیاسي بدلون نه راځي هغه پورې ما نه د خیال چې د افغانستان اقتصاد نړیوال اقتصاد سره دوباره ملاوي دی شي یوازې په امداد باندې د افغانستان مسلې نشي حل کېدی هلته لوګه نشي ختمېدی هلته خلکو ته نوکرۍ پکار دي کروندګر ته اوبو پکار دي ډیمونه پکار دي د لپاره یقینا طالبان سکارم کوي دا د کې شک نشته دی خو آیا دا کافی دی بالکل کافی نه دی او آخري خبره همیشه د پاره ګوري چې کم جمهوریت حکومتونه یې هغه هر چاته وایي چې موږ سره دا ستونزې دي دا کمواله دي د لپاره موږ دا کار کو دومره برسته غواړو طالبانو د طرفه تر اوسه پورې لوګي باندې یو ریپورت کم اس کم نه ده کتل چې کم ځکه هغه دا وایي چې پسمکه دا حقیقت دی نړۍ ته وایي هغه یو خبر ده موږ درته دا وایو چې دلته کې حالات دومره خراب دي موږ اړتیا لرو برسته ته دا سه ریپورت هم نه راغله نو حکومت هم د وخت خپل ځان د دې یعنی اگر جوګه نه غړي چې د ضرورت نشته دی هغه خیال دا دی چې چونکه هغه ګډه مړی دي عام افغان کلوګې مړي نو کې دي چې اوسو خلکو دړه خپکیږي خو باقی ماته پالیسي کې نه ښکاری نو چې سو پر په افغانستان کې دنه بدلون نه راغله سو پر افغانستان یو ځل بیا نړیوال رورولې برخه نه جوړې شوې
سو پر افغانستان اقتصاد نړیوال اقتصاد سره دوباره نوی ملاو شوی ما ته دا ستونزې ښکاری دا چې کم څه لګ ډېر امداد زی دا داسې د لکه تاسو ورم پټی کوي چا کټ چولو تاسو لاړ شي بینډیج وغیرہ په لګوي دا حل نه دی. محترم خټک صاحب جهانگیر خټک صاحب خلیل صاحب صاحب او اغلی خورجانې سب پخوانی سبره شینکې کډو خیل به ډیره مننه چې پروګرام کې موږ ته راکړه. هم دا د ورځې سپړنه از رحمان بودرم په مخه